تاسو ان شاء الله ټول زموږ تولیدات دلته لیدلی شئ، هم د کمیت له نګاه نه، هم د کیفیت له نګاه نه او هم د قیمت له نګاه نه په دریو بخشو کې رقابتي دي او ګرانو هیوادوالو ته یې وړاندې کوو. او د خدای نه هیله کوم چې هیواد مو ورځ پر ورځ د افغانستان د اسلامي امارت د حمایت په نتیجه کې په مخ ولاړ شي او همداسې د پیشرفتونو شاهدان وو. اجازه راکړئ جناب معاون صاحب اشاره وکړه چې د بغلان، تخار، بدخشان قدرمنو هیوادوالو ته چې واقعا د دغه سماوي آفت په نتیجه کې خپل عزیزان یې د لاسه ورکړي، دوی ته د لوی رب العزت دربار ته لاسونه پورته کړو او د دوی ته د مغفرت او باقی د افغانستان ته د مصیبت د نه رسېدو دعا وکړو. خدای پاک دې ټول وبخي. جناب معاون صاحب تاسو یادواري وکړه د افغانستان د صنایع و معدن خونه افتخار لري که هغه په زلزله په پکتیا کې وه، که هغه د موږ د مهاجرینو راتګ وه، که هغه په هرات کې زلزله راغله، که هغه دا مسایل راغلل، په ټولو کې صنعتکاران الحمدلله پیش قدمه وو چې خپل مرستې موږ نه دي سپمولې. او یو ښه زیری دا دی چې موږ داخلي تولیدات که هغه لوښي دي، که هغه غذایي مواد دي، که هغه صحي مواد دي، د خپل وطن لرو، د خپل وطن تولیدات لرو، هغه مو د خپلو هیوادوالو نه مصیبت ځپلو هیوادوالو نه دي سپمولي. په هرات کې تقریبا د افغانستان صنعتکارانو ته 80 پورې کورونه جوړ کړل چې پروژه میاشت کې موږ خپلو هیوادوالو ته چې واقعا په یو ډېر حالت بد حالت کې ورته وسپارل. اوس مو هم لاس په کار شوي یو چې د بغلان او د ورونو سره او خویندو سره د مصیبت ځپلو سره چې کوم ستونزې او مشکلات ورته پیدا شوي زر تر زره خپل کومکونه جمع کړو او خپل داخلي تولیدات که هغه د دیګي بخار نرنیولې دلته تاسو وینئ، ساختماني مواد یې، حتی د کورونو په جوړولو کې اکثره مواد زموږ سره ټول شته او انشاءالله موږ به ورسره خپلې مرستې ونه سپموو. زه غواړم یو ټکي ته اشاره وکړم. جناب بدري صاحب یو دوه ټکو ته اشاره وکړه. زه د زړه د کومې د افغانستان د اسلامي امارت په تیره بیا د وزارت صنعت و تجارت جناب وزیر صاحب دلته حضور لري، د زړه د کومې ترې مننه کوم. د اقتصادي کمیسیون نه د حاجي ملا برادر اخوند او د همکارانو نه د زړه د کومې مننه کوم چې د افغانستان صنعت ته واقعا هغه خدمتونه کړي چې نن موږ د دې شاهد یو چې د موږ 4.5 فابریکې نن راسي 6.5 فابریکو ته. زموږ تقریبا 88 سکتورو کې د خودکفایي اوس رسېدلې ده 109 سکتورونو ته. دا د هغې تلاش په نتیجه کې ده او د امارت اسلامي دغو هدف په نتیجه کې چې موږ هغه هدف مشخص دی. هدف د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانستان د ټول ولس همدا دی چې موږ یو خودکفا هیواد شو، یو صنعتي هیواد شو. په پخوا کې دا فکر و چې افغانستان صنعتي نشي کېدی. 20 کاله مخکې 18 کاله مخکې د ټولو افغانانو سره فکر و چې افغانستان یو صنعتي هیواد نشي کېدی، دا باید یو داسې هیواد وي چې د بهره ورته شی وارد شي او بیرته صادر شي. در حالی که داسې نه ده. اوس موږ دا ثابته کړه چې افغانستان صنعتي هیواد کېدای شي. نمونه په دغه ځای کې لرو. زه ګوره بدري صاحب په اول کې وخت تا وزارت مالیه هم نه و، کمیسیون اقتصادي و. زه د حضور ته ورغلی یم، دا اوسپنه یې بنده کړه، نن موږ اوسپنه خارج ته صادروو. د دغې پختې پاره کې په یاد مې دي موږ ورغلو، د قندار همکاران راغلل، پخته ټوله په هغه باندې وتله نورو ملکو ته. خو اوس چې پخته موږ په خپل ملک کې پروسس کوو، تاسو ګورئ چې په ټولو سکتورونو کې موږ خودکفا کوو. که هغه د هغې نه که کنجاړه جوړېږي، که صابون جوړېږي، که غوړي جوړېږي، انشاءالله د هغې ورځې په هیله چې زر تر زره موږ د دغې نه رخت هم جوړ کړو. نو بناءً صنایع معامد همکار د موږ د زراعت دي. زراعت چې زموږ صنعتي نشي، په هیڅ کله د زراعت رقابتي نه دی. چې افغانستان صنعتي نه وي، په هیڅ کله خپل معدن نسو استخراجولی. همداسې دغه معدن د طلا د تپو په سر یا د غونډیو په سر به پراته وو او ورته ګورو به نه به شو کولی. که څوک بل درته استخراجوي، واقعا په کم قیمت به استخراجوي. نو بناءً دغه هنر د افغانستان د صنعتکارانو شته. د افغانستان صنعتکاران الحمدلله د ویلو دپاره څه لري. جناب بدري صاحب بل څه ته هم ډېر ښه اشاره وکړه، کمیت، کیفیت او قیمت. زموږ اجناس چې په دې ځایو کې دي، همشان
از نگاه کمیت، از نگاه کیفیت و از نگاه قیمت رقابتی است. یک مشکلی که ما داریم در بخش پیشنهادات به جناب وزیر صاحب محترم صنعت و تجارت، به اداره محترم نور مستندرد، به ادارات محترم امارت اسلامی افغانستان باید به عرض برسانم. اول این که ما اگر بخوایم که سرمایه گذاری را جذب کنیم، با وجود این که من ممنون و مشکور هستم از فرمان امیر المؤمنین حفظه الله که برای اولین بار به صنعت افغانستان مالیه را ماب کرد در تاریخ کشور، برای اولین بار به صنعت و تولیدات داخلی افغانستان مالیه را از 4% به 2% آورد. این واضح است، هدف واضح است که امارت چی میخواهد. امارتی را میخواهد که افغانستان خود کفا کنه، امارتی میخواهد که افغانستان با پای خود را بره، امارتی میخواهد که انکشاف اقتصادی را از راه صنعت به وجود بیاید. بنابراین این هدف واضح است. از صنعتکاران ما قول میدیم با بزرگای امارت اسلامی افغانستان که ما در پهلوی ملت خود هستیم، با وجودی که ما نه به کدام قشر سیاسی تعلق داریم، نه کدام مسائل سیاسی را پیش میبریم. آرزو و امید ما خودکفایی افغانستان است. آرزو و امید ما رشد تولیدات داخلی است. آرزو و امید ما این است که در افغانستان هموطن ما کار داشته باشه. اگر ما بخوایم که زمینه کار و اشتغال فراهم کنیم، تنها از راه صنعت میتونیم از راه صنعت. مثلا ما مهاجرین ما، هزارها مهاجرین ما آمدن، حال ما در فابریکات خود برایشان جا میدیم. شکر 6,500 فابریکه داریم. اگر به هر فابریکه 5 نفر ما کار بدیم، 30,000 فامیل میتونیم به زمینه کار و اشتغال برایشان فراهم کنیم. یکی از مشکل بزرگ برادر معتادین ما که بدبختانه از 20 سال یا 30 سال یا 40 سال گذشته به ما مردم مانده که بیش از 4.5 میلیون معتادین است. امی که تداوی میشه امارت اسلامی مشکور و ممنون هستیم، با وجود امکاناتی که هیچ هم نیست، به هیچ برابر است، با آن هم سر تا سر کشور جمع‌آوری شد و تداویشان میشه. وقتی که تداویشان میشه، اینا باز با این مشکل که گرفتار نشه، راه صنعت است در فابریکه ما به اونا کار و زمینه اشتغال فراهم کنیم. اینجا همین صنعتکارای عزیز ما که اینجا حضور داره و ما همینجا که هستیم امیر جذب کردیم در فابریکات خود. در هر فابریکه ما 3 نفر 4 نفر از برادرای مهاجرین ما، 3 نفر 4 نفر از برادرای معیوبین ما و معلولین ما و حتی امین مواد مخدر و اینا که معتادین ما جذب کردیم و زمینه کار و اشتغال برشان فراهم کنیم. بناهن به یک نتیجه میرسیم. اگر به این نتیجه رسو که فابریکات ملی سرمایه ده چه شخصی سرمایه نده، د عصری علومو د اقتصاد عصری علومو دا ثابته کړي د ما فابریکه زما ملکیت نه دی، ځکه که 10 روپۍ ما ته ګټه تېراسي 60 روپۍ هلته نور کسان کار کا هغو ته زمینه د کار اشتغال برابریږي. بناهن د افغانستان د اسلامي امارت نمو د زړه د کومې دغه هیله و آرزو ده چې د موږ د مځکې غمه وخوري. تر اوسه پورې وینې موږ په صنعتي پارکونه لرو. که غواړو جناب معاون صاحب دلته حضور لرئ، که غواړو چې موږ سرمایه گذاری جذب کرو. سرمایه گذاری د تیر د جمهوریت و اشتباه لوی داوه چې دوی دا فکر کوه چې تجارت ته همیش به د امریکا روپۍ ووري و موږ بخورو. اما امارت باید دا اشتباه ونه کړي، ځکه چې په جوب کې پیسې دي چې هغه ځکه پیران نه نیسي، په هغو باندې فابریکه جوړه نه کړو، پیسې څه کوي؟ خو مجبور دی بهر یې انتقال کړو، په یو بل ځای کې کار پې وکړو. او تاسو ګورئ چې زموږ په همسایه ملکونو کې په دغه ټولو کې مځکه پریده په ډېر کم قیمت باندې یو صنعتکار ته مځکه ورکول کېږي، خو هغه د بلند منزل دپاره ممکن ورنه کړل شي، خو د فابریکې دپاره مځکه په ټوله دنیا کې مفته ده، په ټوله دنیا کې مفته ده، ځکه چې فابریکه ملي سرمایه ده، فابریکه د ټولو ده. فابریکه د که جوړه شوه زراعت دې جوړېږي، د احتیاج نه خلاصېږي، د محتاج نه خلاصېږي. بناهن موږ په دغه باره کې هیله کوو چې د موږ صنعتي پارکونو کې زر تر زره مځکه توزیع شي. جناب معین صاحب دلته د سکتورونو ته ټولو ته اشاره وکړه. 450 فابریکې چې موږ دلته لرو، 3 مهم عمده سکتورونه چې هغه غذایي مواد دي، ساختمانی مواد دي او بهداشتي مواد دي. په دې هر سکتور کې 10 سکتوره نور دا موږ چې په دغه ځای کې شتي، که هغه د رنګ سکتور دی، که هغه د سیخ ګل دی، که هغه د غذایي موادو دی، مشروبات غیر الکلي دی، که هغه تیږې دي، معدن، زموږ ډېر یو لوی سکتور دی، ډېر یو عجیب لوی سکتور دی.
په دغه ټول دلته اشتراک کړی او دا درته ډاډ درکوو چې دا د کمیت ته نګاه نه د کیفیت ته نګاه نه او د قیمت له نګاه نه رقابتي دي. د امارت اسلامي ټولو مشرانو ته هیله کوو چې د داخلي تولیداتو نه بیا هم د امیر المؤمنین صاحب د فرمان مطابق استفاده وکړو. د خپلو هیوادوالو نه دغه هیله کوو که چیرې په جنس کې زموږ خدای مه کړه اندکترین اشتباه و موږ حاضر آماده یو چې هغه اصلاح کړو او انشاءالله زه ډاډ ورکوم چې موږ تولیدات ټول د لوړ معیار نه برخوردار دي. او نور ستاسو وخت نه نیسمه. خالق رب العالمین مو سرلوړي و آباد لره. د یوه خودکفا او صنعتي افغانستان په هیله